ګرانو پښتنو که چېرته تاسو هم داسې لږ ډېر انګلیش ویلی شئ یعنې تاسو هم داسې ټکه سپه انګلیش ویلی شئ او ستاسو په زړه باندې دا ارمان وي چې موږ د چا سره په انګلیش کې ډاډه خبرې وکړو یعنې موږ د چا سره روان English وایو. So then congratulations because you came to the right place on right time. نو بیا دې تاسو ته ډېر مبارک شي ځکه چې تاسو بالکل صحیح ځای ته او هم په صحیح وخت باندې رالی. ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به موږ د انګلیش لینګویج څه داسې امپورټنټ څه داسې کروشل څه داسې اهمې جملې زده کوو د کومې په مدد سره چې تاسو بالکل د دې قابل جوړېدی شئ چې تاسو د چا سره په انګلیش کې روانې خبرې وکړئ یعنې تاسو د چا سره روان انګلیش ووایئ خو که چېرته تاسو له دا سینټنسز نه درځي تاسو په دې سینټنسز باندې نه پوهیږئ نو بیا دا خبره هم زه تاسو ته په چیلنج سره کومه چې کله هم تاسو انګلیش وایئ نو هم د دې سینټنسز نه درتللو په وجه به تاسو انخلی یعنې که چېرته تاسو دا سینټنسز نه درځي نو بالکل تاسو به په انګلیش کې انخلی تاسو ته به د دې سینټنسز په روان انګلیش کې اشد ضرورت راتلی شي. نو بس ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په حقیقت کې انګلیش زده کول غواړئ نو بیا ویډیو تر اخرې پورې وګورئ ځکه نننۍ ویډیو ستاسو دپاره لږه نه او ډېره زیاته کروشل ده لږه نه او ډېره زیاته امپورټنټ ده. نو بس ګرانو کتونکو وخت ضایع کول نه غواړو بس راځئ چې سیده لاړ شو او دغه کروشل دغه امپورټنټ سینټنسز زده کړو. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پښتو کې چې کله مونږ خبرې کوو نو مونږ وایو الله دې نه کړي یعنې الله دې نه کړي چې هغه د بوټي نه راپرېوتی الله دې نه کړي چې هغه مړ شوی الله دې نه کړي چې هغوی میچ وبیلي. مونږ پښتو کې داسې قسم له خبرې کوو که نه نو زموږ د پښتو په سینټنسز کې راځي الله دې نه کړي اردو کې دې لپاره استعمالیږي خدا نه کرے او پښتو کې مونږ وایو الله دې نه کړي یا خدای دې نه کړي. نو انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي heaven forbid. د heaven forbid هم مطلب دا دی چې الله دې نه کړي. اوس اگزامپل سینټنسز کې فار ایگزامپل که زه ویم چې الله دې نه کړي چې هغه مړ شوی یعنې زه د یو چا په باره کې ویم چې لکه دا سوی هغه مړ شوی دی نه الله دې نه کړي چې هغه مړ شوی. انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي heaven forbid that he has died. The heaven forbid that he has died مطلب دا دی چې الله دې نه کړي چې هغه مړ شوی. یو بل اگزامپل به دا چې فار ایگزامپل ستاسو یو ډېر زیات کلوز فرینډ دی یو ډېر زیات نږدې ملګری مې او تاسو د هغه په باره کې واورئ چې هغه واپس روان دی او تاسو وایئ چې نه الله دې نه کړي چې هغه واپس رواني. دې لپاره به انګلیش کې استعمالیږي heaven forbid that he is going back. The heaven forbid that he is going back مطلب دا دی چې الله دې نه کړي چې هغه واپس روان دی. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. یو بله خبره یو بل سینټنس مونږه په پښتو کې استعمالو مونږ وایو دا صرف افوا ده. اردو کې د دې لپاره استعمالیږي یہ صرف افوا ہے. لکه فار ایگزامپل که مونږ ووایو چې هغه فیل شوی دی یعنې د یو چا په باره کې ووایو چې هغه فیل شوی دی خو بیا مونږ وایو چې نه هغه خو پوزیشن اخلي په کلاس کې هغه څنګه فیل شوی دی دا صرف افوا ده. انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي it is just a rumor. د it is just a rumor مطلب دا دی چې دا صرف افوا ده یعنې یہ صرف افوا ہے. اگزامپل سینټنسز کې فار ایگزامپل که زه ویم چې my friend will go to America within 1 week. It is just a rumor. My friend will go to America within 1 week. It is just a rumor. یعنی زما ملګری به امریکا ته ځي په یو هفته کې دننه دا افوا ده. د سینټنس مطلب داسې شو my friend زما ملګری will go to America امریکا ته به ځي within 1 week په یو هفته کې دننه یعنی دا افوا ده د دروغ خبره ده چې زما ملګری به په یو هفته کې دننه امریکا ته ځي. او ګرانو کتونکو په دې طریقه باندې تاسو بلها سینټنسز انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شئ. بالکل هر ماډل ورب هر ټینس تاسو استعمالولی شئ
خو بس د سنټنس په اینډ کې یا د سنټنس په سٹارټ کې تاسو دومره وکئ چې دغه سنټنس ولګوئ اټ از جسټ ا رومر. نو مطلب یې دا شو چې دا صرف افوا ده. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې یو بل ډېره زیاته کروشل جمله، یو بل ډېر زیات کروشل سنټنس هم زده کړو، کومه چې ستاسو په روزمره زندګۍ کې په کانورسیشن کې ډېر زیاته په کار راځي. پښتو کې مونږ یو بل خبره کوو، مونږ وایو دا ښه خبره ده، یعنی هغه همیشه رښتیا وایي. دا ښه خبره ده، هغه سهار وختي پاسي. دا ښه خبره ده، هغه 5 وخته مونځ کوي. دا ښه خبره ده، یعنی دا ښه خبره ده. انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي it is good thing. د it is good thing مطلب دا دی چې یہ اچھی بات ہے، یعنی دا ښه خبره ده. که چېرته تاسو هم چاته ویل غواړئ چې دا ښه خبره ده، یعنی یو سنټنس، یو کار، یو خبره یې کړي او تاسو وایئ چې دا ښه خبره ده. انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي it is good thing. example sentences کې فار ایگزامپل که زه ویم چې I always speak truth. it is good thing مطلب یې دا دی چې زه همیشه رښتیا وایم، نو دا ښه خبره ده. I always speak truth. زه همیشه رښتیا وایم. it is good thing. دا ښه خبره ده. یو بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه تا ته ویم چې you always help the poor. it is good thing مطلب یې دا دی چې ته همیشه د غریبانو مدد کې، نو it is good thing. دا ښه خبره ده. ګرانو کتونکو که چېرته تر اوسه پورې هم تاسو دا ویډیو ګورئ، نو بیا د دې مطلب دا دی چې تاسو د انګلیش سره بې انتها شوق لرئ. او چې تاسو د انګلیش سره بې انتها شوق لرئ، نو بیا زه تاسو ته د دې خبرې چیلنج در کوم. زه تاسو ته په چیلنج سره یم چې انشاءالله تاسو به ډېر زیات زر په یو میاشت کې به تاسو انشاءالله داسې انګلیش وایئ، داسې انګلیش وایئ لکه د انګریزانو. نو بس ګرانو کتونکو که د ویډیو نه تر دې پورې څه زده کړه کړې وي، نو بس ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ. او که چېرته تاسو په حقیقت کې غواړئ چې تاسو انګلیش زده کړئ، هغه هم صرف او صرف په 2 میاشتو کې د الف نه ونیسه تر ی پورې، نو بیا په دې چینل باندې د کوم نوم چې دی ELA بای کلیم مطلب یې د انګلیش لرنینګ اکیډمي بای کلیم. په دې باندې موږ تقریبا د 200 نه هم بره ویډیوګانې اپلوډ کړي دي د انګلیش سره ریلیټډ. تاسو بالکل په اسانه باندې د دې نه انګلیش زده کولی شئ. ګران کتونکو اوس راځئ چې په 4 نمبر باندې یو بل سنټنس، یو بله خبره هم زده کړو، کومه چې ډېره زیاته کروشل ده، کومه چې ډېره زیاته اهمه ده. پښتو کې موږ یو بله خبره کوو، یو بل سنټنس استعمالو، موږ وایو د بحث کولو ضرورت نشته. یعنی یو خبره وي، یو کار وي او تاسو په هغې کې ډېر زیات بحث کوئ او بیا درته بل کس ووایي چې بحث مه کوه، په دې کې د بحث کولو څه ضرورت نشته. انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي no need to argue. د no need to argue مطلب دا دی چې د بحث کولو ضرورت نشته. example sentences کې فار ایگزامپل که زه ویم چې go away from here. no need to argue نو مطلب یې دا دی چې د دې ځای نه لاړ شه، د دې ځای نه ځه، په دې کې د بحث کولو څه ضرورت نشته. no need to argue مطلب دا دی چې په دې کې د بحث کولو څه ضرورت نشته. او example sentence تاسو هم وکتو چې go away from here. no need to argue یعنی د دې ځای نه لاړ شه، په دې ځای کې د بحث کولو څه ضرورت نشته. خو په اسانو الفاظو کې ګران کتونکو د no need to argue مطلب دا دی چې په دې کې د بحث کولو ضرورت نشته یا صرف د بحث کولو ضرورت نشته. او اوس ګران کتونکو راځئ چې په آخري نمبر باندې یو بله ډېره زیاته امپورټنټ جمله زده کړو. پښتو کې موږ وایو هیڅ خبره نه ده، یعنی د چا نه موبایل مات شي، د چا نه یو څیز ورک شي، یو بله څه مسله راشي او موږ وایو هیڅ خبره نه ده. د یو بالر نه په اوور کې سیوا رنز واخلي، یو بیټسمین یې هغه بالونه میس کړي، خو موږ د هغې باوجود هم وایو هیڅ خبره نه ده. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي doesn't matter. does not matter یا کنټریکشن فارم doesn't matter یعنی هیڅ خبره نه ده. example sentences کې فار ایگزامپل که زه ویم چې
You did not invite me to the wedding party but doesn't matter. मतलब دا دی چې تا زه د واده پارټۍ ته د واده پروګرام ته انوایټ نه کړم دعوت دې رانه کو خو هیڅ خبره نه ده. You didn't invite me to the wedding party but doesn't matter. تا زه پارټۍ ته انوایټ نه کړم دعوت دې رانه کو خو هیڅ خبره نه ده. یو بل اگزامپل به دا چې فار ایگزامپل که زه ویم چې she always tells me a lie but it doesn't matter. مطلب دا دی چې هغه ماته همیشه دروغ وایي خو هیڅ خبره نه ده. ګرانو کتونکو اوس د دې ویډیو خلاصه په اول نمبر باندې موږ زده کړو heaven forbid د کومې مطلب چې و الله دې نیکي. په دویم نمبر باندې موږ زده کړو it is just a rumor. مطلب دا و چې دا صرف افوا ده. او په دریم نمبر باندې موږ زده کړو it is good thing. it is good thing مطلب دا و چې دا ښه خبره ده. په څلورم نمبر باندې موږ زده کړو no need to argue. مطلب دا و چې د بحث کولو ضرورت نشته. او په آخري نمبر باندې موږ زده کړو does not matter یا doesn't matter. مطلب دا و چې هیڅ خبره نه ده. نو بس ګرانو کتونکو بس هم د نن دپاره دا کافي و. که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو انګلیش په پښتو کې زده کوئ نو بیا بالکل دا ستاسو دپاره زبردست چینل دی. انګلیش په پښتو کې د زده کولو دپاره هم په دې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل آیکن نشان دباو کړئ ځکه چې کله مونږ نوي ویډیو اپلوډ کوو نو د ټولو نه اول به د هغه نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي. نو بس د ویډیو کتلو یو جهان مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.